الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اولیدونکو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، طلاق یو د هغه مسایلو څخه دی چې ډیر جزئیات لري، ډیر باریک جزئیات لري او ځینې مسلمانان ټول په دې کې نه پوهیږي، حتی په غلطیو کې په ډیر لوی عذاب او دردناک حالت کې واقع شوي وي. نو موږ غواړو چې په دې ویډیو کې تاسو ته د طلاق په اړه مفصل معلومات درکړو، د هغه صورتونه چې کوم په هغه کې طلاق واقع کیږي او یا هغه صورتونه چې په هغه کې طلاق نه واقع کیږي، هغه به تاسو ته موږ معلومات درکړو. نو زموږ سره پاتې شئ او همداشان زموږ چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ او زموږ نورو ویډیوګانو ته هم سره ورښکاره کړئ. قدرمنو لیدونکو، اصلا طلاق څه ته ویل کیږي؟ طلاق په لغت کې د قید لرې کولو ته ویل کیږي او په اصطلاح کې په ځانګړو الفاظو سره د نکاح د قید لرې کولو ته او پای ته رسولو ته طلاق ویل کیږي. اوس د طلاق مشروعیت د دې دلیل څه شي؟ الله تعالی په خپل قرآن په خپل کلام کې فرمایي: وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. د سورة البقرې 211 آیت. معنا دا ده او کله چې تاسې ښځې ته طلاق ورکړئ، یعنی هغوی طلاق کړئ او د هغوی عدت په پوره کېدو شي، نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. یعنی یا یې په خپل کور کې وساتئ، خو په خپل کور کې ساتلو نه مطلب دا نه دی د هغه ته به رجوع نه کېږي، یعنی د هغه د خوب بستر او د هغه خرڅ او خوراک دا به ځان ته وي. نو یا یې په ښه توګه وساتئ او یا یې په ښه شان رخصت کړئ. د ربړولو لپاره یې مه ساتئ چې تاسو د خپل کور کې د دې لپاره ساتلي وي چې هغه باندې ظلم وکړئ، یعنی د هغه ډوډۍ بنده کړئ او یا په هغه باندې نور تیري کوئ. او که چیرې څوک دا د ظلم لپاره یې وساتي، نو هغه انجام څه دی؟ او که چیرې دا څوک دا کار وکړي، الله تعالی وی فقد ظلم نفسه، په تحقیق سره هغه په خپل نفس باندې ډیر ظلم وکړ. نو طلاق چې دی، طلاق هغه یوازینی او آخرینی هغه راه حل دی او د حل لاره ده. یعنی که چیرې یو ښځه او میړه په خپلو کې اړیکې خراب وي، نو د څو طریقو څخه کولی شي چې هغوی د خپل اړیکه ښه کولو ته راوګرځوي. که چیرې نه کېږي، نو وروستی لاره یې بیا طلاق دی چې په دې کې سره تفرقه راځي. اوس د طلاق واک او اختیار د چا سره دی؟ د طلاق اختیار او واک دا د نارینه په لاس کې دی، یعنی د میړه په لاس کې دی. الله تعالی ځکه چې دا میړه ته ورکړی، ځکه چې دغه میړه دا صبرناک نظر ښځې ته وي، او بل دا چې دغه د مهر او دغه زحمتونه او د واده تکالیف چې دي دا ټول د میړه په سر، یعنی میړه په ډېره اسانۍ سره نه غواړي چې خپله د دومره لویه متاع او د خپله محلله میرمن دا د لاس ورکړي. او اوس طلاق په 3 ډوله کېږي، یعنی طلاق په 3 ډوله دی. لومړی طلاق رجعي طلاق دی، رجعي طلاق یا یو طلاق. دوهم طلاق طلاق باین دی، یعنی 2 طلاق. او دریم طلاق ثلاثه دی. نو رجعي طلاق اصلا هغه طلاق دی چې زوج
طلاق وروسته د دې واک او اختیار ولري چې خپله ښځه راوګرځوي او نوي عقد ته اړتیا پېښه نه شي. نو خو دا به هغه وخت کې راګرځوي چې د خپل عدت یې نه وي تېر شوی. یعنې که چېرې د یو ښځې عدت تیر شي، د طلاق عدت یې تیر شي، طلاق رجعي ورکړی وي او د عدت په دوران کې رجوع ورته ونه کړي، دغه رجعي طلاق په بائن طلاق بدلیږي. نو یو رجعي طلاق هغه شولو چې هغه به مېړه د خپل د ښځې د عدت په وخت کې بیرته رجوع ورته کولی شي. دوهم بائن طلاق دی. هغه طلاق ته وایي چې په کنایي الفاظ لوېدلی وي، لکه داسې چې ورته ووایي چې ته نوره جلا کړی شوې یې، یا داسې ورته ویل کړي چې ته کور ته دې ولاړه شه. نو په دې صورت کې یو بائن طلاق واقع کېږي او مېړه کولی شي چې په نوي عقد او مهر طلاقه ښځه بیرته راوګرځوي. یعنې هم به مهر نوی ورکوي او هم به هغه عقد هغه بیرته د سره نویږي. دریم ډول طلاق مغلظ طلاق یا ثلاثي طلاق دی. او هغه طلاق داسې طلاق دی چې یو مېړه خپله ښځه طلاقه کړي بیا یې ځان ته نشي راګرځولی. یعنې که چیرې د هغه ته نوی عقد وتړي هم نشي راګرځولی، که چیرې مهر ورته نوی کړي هم نشي راګرځولی، مګر په یو صورت کې راګرځولی شي. او هغه صورت دا دی چې دغه ښځه دا به ځي او به د بل چا سره نکاح کوي، په صحیح نکاح باندې به عدت به یې تېرېږي. د دغه مېړه چې طلاق یې ورکړی د دې څخه به عدت یې تېرېږي، وروسته به ځي د بل مېړه سره به طلاق کوي. وروسته که چیرې هغه مېړه طلاقه کړه او یا هغه مېړه مړ شو او د دې عدت تېر شو، بیرته سړی کولی شي، دغه پخوانی مېړه کولی شي چې هغه ښځه هغه بیرته خپل ځان ته په نکاح کړي او پرته د دې څخه نور شرطونه نه لري. محترمو، دا وه د طلاق د معرفي ویډیو او په راتلونکي کې به تاسو ته د طلاق د جزئیاتو په اړه تاسو ته مفصل معلومات درکړو. په اخر کې زمونږ چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ او زمونږ نورو ویډیوګانو ته هم سر ورښکاره کړئ او همداشان د دې ویډیوګانو شیر کول دا د تاسو لپاره انشاءالله صدقه جاریه ده او نورو خلکو ته یې ورسوئ.